السلام علیکم ملګرو، په دې ویډیو کې به خبر کوم د روان ورلد کپ یعنی نړیوال جام د داسې لوبو په اړه کې چې دا به ډېر سخت او ګرم میچونه وي. دا به دومره ګرم او تھرلینګ میچونه وي چې کلاړیان به پکې یو بل ته بدماشي هم کوي او هر لوبډله به کوشش کوي چې خامخا د یو بل نه دا میچ وګټي. د روان ورلد کپ یو څو داسې میچونه چې دا به ډېر ګرم میچونه وي او ډېر زبردست میچونه به دا ترسره کیږي چې دا به کومو ټیمانو ترمنځ وي. ورلد کپ د ټول نه خطرناک تھرلینګ او ګرم میچ په حواله سره خبرو کو چې دې میچ ته د دنیاي کرکټ ټول کرکټ مینوال ډېر په بې صبرۍ سره انتظار کوي او دا به د ورلد کپ د ټول نه غاټه مقابله وي چې دا میچ به پاکستان او انډیا ترمنځ په 15 اکتوبر باندې په احمد آباد کرکټ سټیډیم کې ترسره کیږي. که په دې میچ کې تاسو وګورئ نو یو طرف ته د انډیا سره روهت شرما، ویرات کوهلی، کے ایل راهل، شوبمن ګل داسې تکړه لوبغاړي ورسره وي. بل طرف ته پاکستان سره بابر اعظم، محمد رضوان، فخر زمان، بیا په بالینګ کې شاهین افریدي، حارث رؤوف، نسیم شاه، احسان الله. یقینا چې دا به ډېر زیات ګرم میچ وي. څنګه چې تاسو پته کله چې هم د پاکستان او انډیا ترمنځ میچ کې ګوندا ډېر های ولټیج میچ او ډېر سخت مقابله کیږي. د نړیوال جام یو بل سخت او خطرناک لوبه چې دا میچ به افغانستان او استرالیا ترمنځ په 1 نومبر باندې کیږي. افغانستان او استرالیا ترمنځ لا ګرم میچ په ممبئی کرکټ سټیډیم کې ترسره کیږي. د استرالیا او افغانستان دا میچ په دې باندې سخت وي که تاسو وګورئ نو 15 میاشتې مخکې استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان سره د قصد چې کوم د سیریز د کول نه انکار کړي او دغه سیریز یې ورسره نو ترسره کړي چې په دې وجه باندې د افغانستان او استرالیا ترمنځ ډېر ګرم میچ ترسره کیږي او استرالیا چې افغانستان سره کم سیریز نو کړي دا غي بدله به اخلي. د استرالیا او د افغانستان دا میچ به د ممبئی په ګراوند کې وي چې د ممبئی په ګراوند باندې سپینران ډېر ښه بالینګ کوي، سپینران ډېر زیات سپورټ کوي او که تاسو وګورئ د افغانستان سره ورلد نمبر 1 سپین اٹیک ورسره دی چې په دې کې راشد خان، مجیب الرحمن داسې ډېر زبردست سپینران ورسره دي. یقینا دا به ډېر زیات سخت او ګرم میچ وي ځکه چې افغانستان به پوره کوشش کوي چې خپل سیریز بدله تی واخلي. د ورلد کپ یو بل سخت میچ به وي د پاکستان او استرالیا ترمنځ. دا میچ په 20 اکتوبر باندې وي. یقینا دا به یو ډېر ګرم او سخت میچ وي ځکه چې دوه لوبډلې کافي مضبوطې دي. د پاکستان او استرالیا دا میچ به ځکه ډېر سخت وي که تاسو ته یاد وي نو په بل ورلد کپ کې تقریبا چې سیمی فائنل میچ او میتویټ چې کوم د شاهین افریدي ته چکې وهلې وي نو شاهین افریدي به کوشش کوي چې خپل بدل دوباره واخلي، میتویټ آوټ کړي او د ټول استرالیا په ټیم باندې پریشر واچوي. د استرالیا یو ډېر مضبوط ټیم ده نو چې چا ورسره هم میچ وي نو ډېر سخت او تھرلینګ میچ وي. د نړیوال جام یو بل ګرم میچ به وي د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ چې دا میچ په 1 اکتوبر باندې وي. که تاسو وګورئ د بنگلاديش او د افغانستان چې څومره هم میچونه شوي نو دا ډېر ګرم او خطرناک میچونه شوي دي چې دا به هم د ورلد کپ یو ګرم مقابله وي. د کم میچونو په حواله سره چې موږ خبرو وکړو دا به د ټول ورلد کپ د ټول نه تھرلینګ او ډېر ګرم میچونه وي. تاسو په خیال پر روان نړیوال جام ورلد کپ کې نوري کمی داسې لوبې دي چې هغه به هم ډېر سخت میچونه کیږي؟ موږ ته په کمنټ کې ضروری ووایئ. په ورلد کپ کې ټوټل 48 لوبې کیږي چې د ورلد کپ اولنی میچ په 15 اکتوبر باندې شروع کیږي او د ورلد کپ فائنل میچ په 19 نومبر باندې ترسره کیږي. نو دا زموږ نن ویډیو د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج در سره فالو کړئ. میلاویږو په بل ویډیو کې. د الله پامان.